أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا كنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منه تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. صدق الله العظيم. الله تبارك وتعالى إنسانا متدازي ورشي كم إنسانا هذا إنسانا چنن يا بخبل قوم بندو كسوة أو يا موليسا بخبل مقتديان وخطاس يا شيخ صابو بخبل شاگردان وخطاس يا أدرك صابو كر صابو خليفة صابو بخبل مريدان وخطاس. الله دغه انسانانو ته خطاب کوي. دغه انسانان نن خبروي او یقیني هر وخت د اوقات دغه طبقه الله هلاک کوي. چې د اعتماد
پر بل باندې سي زوم زما پلار ښه سړی و نو به زه جنت ته ځم بل وایي زما اکا ښه سړی و نو به زه جنت ته ځم یو وایي زما قوم و قبیله د سیدانو ده نو موږ سیدانو موږ به جنت ته ځو بل وایي زما حضرت صاحب و پیر صاحب دونه ښه سړی دی نو به زه جنت ته ځم یو وایي زما استاد شیخ صاحب دومره خوندور سړی دی ما سره وعده م کړې زه به جنت ته ځم دا شان موږ تاسو هیله کړو او سبب د نه ایمان سبب د نه ایمان چې ایمان یې نه راوړي د بني اسرائیلو ده هغه په چا دوکه وه په د خپل قوم باندې دوکه وه بني اسرائیل معنا اولاد د یعقوب علیه السلام دا د عربي اصطلاح ده لکه موږ وایو بنو هاشم معنا اولاد د هاشم دا بعینې هوبهو کټ مټ لکه موږ ستاسو یو پلانې زوی پلانې زوی معنا اولاد د پلانې زوی پلانې زوی خو دغه معنا چې د پلانې زوی دا د اکک نیکه زوی دی دا د نور نیکه زوی دی دا د اکا نیکه زوی دی دا د ماما نیکه زوی دی دا بس دا ماما زوی دی و اکا زوی دی و پلانې زوی دی و پلانې زوی دا ټول بعینې د عربو هم دغه اصطلاح ده موږ تاسو هم دغسې یو پلار نیکه ته نسبت کوو بنو اسرائیلو چې ایمان نه راوړي هغه په د خپل قوم باندې خطا وول موږ هغه قوم یو الله دومره نازولی یو چې زموږ په قوم کې تر 80,000 زیات پیغمبران راغلي نو موږ څنګه نن راولاړ شو د دغه امیانو ده د عرب چې بیا کوم وخت عرب دا څوک وو حقیقتا امیانو په دې کې ملا نه و راغلی اولین ملا یې څوک و چې کوم ملا راغلی هغه مخته راغلی و دا اوسني دور کې دوی څوک نه درلودي دا هسې شنه امیان وو هېڅوک یې پیروکاره نه درلودي د بتانو عبادت یې کوئ او ورپات شو دا بني اسرائیل چې کوم وه بني اسرائیلو بیا څوک درلودي نبي درلودي دوی څوک درلودي نبي درلودي لکه موږ تاسو ورته اهل کتابه دوی خپل کتاب درلودي یا د حضرت موسی علیه السلام په دین وه یا د حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام په دین باندې وه په دغه دوی نازېدل دوی څه ملاتوره وه لکه موږ تاسې مولي صاحبان وایي اهل کتاب یو وخت مې شاته اورېدلي وایي دا اهل کتابه وایي دا کتاب یې څه معنا ملایان څه معنا د دوی دا څوک دي دغه ملایان یې اهل کتاب معنا ته په پښتو کې موږ تعبیر وکړو کتاب والا څه معنا ملایان یې نو ځانو کې داسې لوړ لاس ورکوي نو بیا یې دا ویل چې موږ به څنګه پر دغه امیانو باندې چې یو کې پیدا شو د الله پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دی څنګه موږ د دې مطابقت کوو زموږ قوم بهتره دی زموږ ښه بهتره ده او په موږ کې انبیا راغلي دي موږ خو ملاذي یو موږ خو ملاخیل یو نو موږ به سره کوم څه کوو او د امیانو پیروکاري کوو قطعا موږ په دې پسې نه شو غرور رالي که نه رالي هذه هلاکه کړل قومیت هم رالی هذه هلاکه کړل قوم چې الله جل وعلا هلاک کړي په دوه وجې باندې هلاک کېږي دا موږ چې من هلاک کېږو دوې وجې یا مو قومیت هلاک کړي یا متکبر هلاک کړي دغه دوه شیان د ځانه لرې کړي بیا یې وستړی نشته دا دوه شیان د ځانه لرې کړو چې دا قومیت د ځانه لرې کړو یا تکبر د ځانه لرې کړو که موږ ملایان یا موږ هم په تکبر کې روان یو او که تاسو یا ستاسو په تکبر کې روان یاست موږ هم څوک نه منو تاسو هم نه مني یا خبره د هغه راکم شول د تکبر معنا د هغه د بطر الحق وغمط الناس بس د حق د ځانه پر یوه هر څه ماته رامعلوم دي بس د جنت چابیانې له ما څخه وغمط الناس دا ټول خلق تر ځان ټیټ ایسول ټول خلق تر ځان ټیټ ایسول دا د ډېرو انسانانو به دا کې ډک جوړ شوی دی چې دوه تورې زده کړل به دی کې وایي جنت فردوس نور ما کې پټیکا وایي یا ورونو په تورو باندې الله جل وعلا سړي ته جنت فردوس نور کړي چې ټول قرآن دې په یاد الله جنت فردوس نه درکړي چې ټول دین دې په یاد الله جنت فردوس نه درکړي چې تر هغو دې عمل نه یې پکړي او نه هم د پلارو د نکاح په خاطر باندې الله جل وعلا چاته څوک ورکړي جنت فردوس نه ورکړي د پلارو د نکاح په خاطر هم نه ورکړي موږ دا نو پوه خاندان دی له وخته پشته سیدا به روان نو څه دي چې را روان دي هر انسان د خپل عمل په خپله او دا زه نه وایم الله جل وعلا مستاسو وایي الله دې مستاسو نور ایمان پر قرآن باندې مضبوط کړي تاسو شانې دا د قرآن تور دی الله فرمایي وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ
فلا انصاب بينهم ولا يتساءلون. الله فرمائے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ چې کوم وخت شپېلې پوکړه سي الله جل وعلا قیامت برپای کی چې دوګامه شپېلې ده. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلا انصاب بينهم ولا يتساءلون. الله فرمائے فلا انصاب بينهم د دوی په مابین کې به نسبونه نه وي ولا يتساءلون نه به هم یو د بل پوښتنه وي. په دنیا کې خو چې دوه سره کښېنستل څوک یې پلانې په خاطر چې یې پلانې ځای پام پر کړي که نه او څومره بد مې والله د داسې چې مې داسې بد کېږي لکه ښکنځل چې راته وکړي. زه دلته یو وخت دا ګنج ته ولاړم په ګنج کې یو سپین ږیری سړی دی زما درې واره نور هم ورغلی وم بل ورځ ما ته وایي مولي صاحب ای دې نه ته په خټه سوچې ما څنګه ته په خټه سوچم که په لوټه سوچم که په ډبره سوچم ته دې څه وایي یا ما ته ډېر ښه خوند راکړي ما ته زه پلانه یم وایي هو کاش چې زما عزیز وایي زه ته یاریان سره ما ته ته مسلمان نه یې که زه مسلمان نه اوس یم عزیز یم که ما وپېژنې اوس یم زه څوک یم عزیز یم ته مسلمان نه یې ما د مسلمانۍ بس او که ته وتلی او که دواړه سره مسلمانان یې دواړه سره عزیزان یې و دې ځای ته ولې ستا سوچ خراب شو چې مولوي صاحب کاشکې زما عزیز وای اوس یم عزیز یم ته زما عزیزه ستا دواړه سره مؤمنان سخته مې دا ټیپ صبر کېږي چې کوم ځای ته ورسې څه سودا دې ولاړ کړې چې کم ونه چې کوم ځای ته ورسې بس په هغه کې دغه پوښتنه شروع وي څوک یې په قوم باندې څوک یې پلانی زه یم پلانی خیر یم په ورځ د آخرت دا نشته چې یا ته په قوم څوک یې یا ته د پارټۍ د چا یې یا د چا د ګروپ یې یا د چا مرید یې یا د چا شاګرد یې د کوم مولي صاحب مقتدی یې د کومې محلي امام یې کوم ملک دې شناخته دی دا کیسې هلته نشته. الله فرمایي فلا انصاب بينهم ولا يتساءلون. الله فرمایي وای د دوی په مابین کې به نسبونه نه وي د دوی په مابین کې به د قومیت رشتې نه وي د دوی په مابین کې به د نسب پوښتنې نه وي ولا يتساءلون نه به هم دا پوښتنې وي چې ته مې بچی راسه زویه نن دې مدد وکړم یا مې تو کور والا یې راسه نن دې مدد وکړم الله وایي دا به نه وي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن اغتوب ثقلت جدرانت الموازينه اعمال ددا چې د هر چا اعمال د نیکو درانه سول فأولئك هم المفلحون. تاسو دا سورة غوږ ان شاء الله کرا کوي فمن ثقلت موازينه د هر چا چې اعمال درانه سول فأولئك هم المفلحون. الله وایي انسان کامیاب دی ور سره توای تا هر چا چې مولي صاحب دې نیت کړي ها ستنه مولي صاحب ولا کستنه ولا کاجي صاحب ستنه ولا ملک صاحب ستنه ولا کتب صاحب ستنه مړ تاسو یې له خطا وتلی چې د خپل ځانو ته لوی القاب ورکړو نه د نبي نوم یاد سوی د نبي د زوی نوم یاد سوی دي نه د نبي د کور والا نوم یاد سوی دي نه د نبي د لور نوم یاد سوی دي نه د قوم د قبیلې نوم یاد سوی دي. الله وایي چې د هر چا دا درانه سو که څه هم هر څوک وي که حبشي وي که جت وي که جولا وي چې ستاسو هغه خصیص قوم چې ستاسو په ذهن کې وي الله وایي که د هغه عمل درانه سول الله وایي دا انسان کامیابه دی. نسب پیدا راته وکړه قومیت پیدا راته وکړه د پلانې زیولو پلانې خیلو پلانې قومي اتحادو دې اوس موږ ته پیدا وکړل دا خالص دا پیدا راته وکړه په دنیا کې فکر کړلو په دنیا کې په بدۍ او په عداوت باندې سره اخته کړو بل یوه پیدا والله راته کړي. الله فرمائے فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الله وکده چا نیک اعمال کم صلی الله علیه مصطفی ناراض
یو عجیبه توري دي. الله فرمایي فمن خفت موازینه، که د چا نیک اعمال کم شول، څوک چې فکر ولرم وکړم یو خو نیک اعمال هغه دي چې څوک ولرې کم شي یا لرنې ولاکه وبتل سي چې شي. داسې موږ تاسو یو وارې 5 منټه د خپله ځانه سره سوچ وکړو چې موږ تاسو کوم نیک عمل کړی، خو چې هر عمل مو کړي یا خو مو نه دي کړی یا که مو کړي وو ریا په ګډه ده، یا مو نه دي کړی یا که مو کړي وو ریا په ګډه ده. څه حالت دی، په څه حالت ته ورسېږي. د هر چا یو نوع علانه یو نوع څوک راغله ریا کې راغله. الله دې موږ ته پناه وکړي. حجانې پر بیت الله الحرام باندې طواف کوي، دلته د ځان سره ویډیو اخیستې ټول دنیا ته په لایټ باندې را روان، نه لایټ ویډیو ورته را روان، ټول دنیا ګوري چې دا دې ګوره زه خو هم طواف کوم. طواف عبادت دی، بدبخته د څه دپاره تللي وي. یا یې لاسونه پورته کړي یا بل تصویر ځینې واخلي. د خدای قرآن چې دی ووایي که یو تورې لا وایي چې پامپر کړي لاسونه پورته کړي تسبیح په لاس یا بل تصویر ځینې واخلي، یا دی د خدای قرآن ووایي که یو تورې لا وایي خالي د دغه سلفي دپاره اخلي، د دغه تصویر دپاره اخلي چې دنیا یې وویلي چې حدیث سبا شته تللي. دغه زموږ څوک څه عمل خیرات مو کړی نه وي د سټیټمنټ په نت په فیسبوک باندې بیا ور موږ دا نشر غلط به مې نه درته ووایي خیرات مې کړی ولا چې دا ومخکې دا ټول دنیا په نشت کې په ما خبرې چې ده خو نن دا خیرات وایي. یوه ډوډۍ و فقیر ترکي پلار و زوی و خالد هغه معینې ته شرمېږي درې سره یوه ډوډۍ نیولې فقیر ترکي تصویر ځینې وایي. دا زموږ خیراتونه مخکې خو بلا د باندې ګډېدلو، اوس خو هغه نشته، اوس خو هغه یوه فیسبوک کې ورکوو یا په ټویټر باندې ورکوو یا په یوټیوب باندې ورکوو یا په ټلګرام کې اصل خو دغه د نیټ شعبي دي بس په دغه کې واچوو. نو یو وار یې معامل کړی نه دی، بیا که معامل وشي هغه هم د چا خالي نه وي، د ریا خالي نه وي. الله دې پناه راکړي د الله پیغمبر، بلکې زموږ عقاید هم وایي د الله د پیغمبر قول دی چې ریا شرک خفي دی. ریا شرک خفي دی، یو شرک جلي دی، ښکاره شرک دی چې الله ته شرک ونه چې العیاذ بالله خدایان دوی. یو هغه دی چې پټ شرک دی، دا ګویا چې موږ عبادت کوو د چا دپاره کوو، تاسو ورته ووایئ د الله دپاره. دلته چې زه سره ولاړېږم عبادت باندې لګیا یم، خو دنیا په ځان خبروم، بیا مې د دنیا دپاره وکړي که د الله دپاره. دا ځای د شرک دا کې راشي. الله د ذات نه ما یو بل چا ته سر ښکته کول یا بل چا ته عبادت کول. واقعتا تاسو د خپلو علماو ته پوښتنه وکړئ چې دا ریا څنګه شرک خفي دی، پټ شرک دی. دا زموږ تاسو د عقایدو مسله ده. او چې زر اعمال زر ګناهونه په یوه ورځ کې سړی وکړي، زر ګناهونه سړی وکړي، یو تاوان یې ایمان ته نه رسېږي. دا به زه درته وایم د سړی د ایمانه نه رسي. په یوه ورځ کې هم زنا کوي، هم غلا کوي، هم شراب خوري، هم رشوت خوري، هم سود کوي، چې د دنیا څه ګډ دی، څه ګناهي کبیره دي، ټول په یوه ورځ کې ایمان ته تاوان نه رسېږي. دا سړی نه کافر کېږي. او که په زرو خبرې کې یوې خبرې د عقیدې ده ولا سړی ځای ته بیا د ایمان وځي چې دا دومره سخت ګناه باندې زموږ تاسو وایي فلانې سړی مونږ نه کوي، دا کافر ده. امر کړی که نه، ده بیا د صفت واپ اخیستلې نه کافر کېږي په لمانځه باندې. زر کاله د ژوند دی، زر کاله د لمونځ نه کوي، نه کافر کېږي. زر کاله د ژوند وي او زر کاله د لمونځ نه کوي، نه کافر کېږي. تر هغو چې په عقیده کې خلل نه راغلی. موږ دا چې نن د وهم ځای دی، نن د درپدرۍ ځای دی، نن چې دا د مسلمانانو داسې درپدرۍ حالت کې عقیدې ته تاوان رسو، عقیدې ته تاوان رسو. نن موږ تاسو پر خپله عقیده باندې نه راګرځو. او عقیده دا رقم شی دی والله تر اولاد هم مهمه ده، تر معنې هم مهمه ده. موږ تاسو څنګه د خپل کور چوکیداره څه نه وساته کړو چې خدا نخواسته نوړي مې غټانې دي او کور والا مې ځوانه ده او کور مې داسې ده عزت کور دی، ناګاه چې یو پردی سړی مې د کور مخکې تېر نیسي. پام په کو که نه په کو والله عقیده د ورځې زر واره چوکیداري غواړي چې داسې نه پردۍ خبرې مې په ځین کې غلطه رانیسي. د پردی سړی مې شیطان وسوسه راواچي. نو د الله جل وعلا ته فرمایي وایي که چیرې عملنامه سپکه شول د نیکو دا خو چې سپکه شول ای الله ته نه درلودل څه د حال. د الله پیغمبر امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه را نقل کوي په تفسیر کې، په دغه ځای کې پر دغه ځای باندې را نقل کوي، فرمایي وایي په ورځ د آخرت به یو انسان عملنامه سپکه شي. وایي د الله پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم الله مجھے ذکر نامہ قربان کی، او الله مجھے قربان کی.
هیڅ وفا مو ورسره وکړئ. وایي د الله پیغمبر حضرت نبي کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم بس راسي د ده عملنامې ته ودرېږي، د لستوڼي څخه یو کوچنی کاغذ راوکاږي په دغه عملنامه کې وکښېږدي، د چا کې به د ترازو په پله کې وکښېږدي. ده چې دا کاغذ ورکښېښوي هغه د بدۍ پله په اسمان کې ګرځي، د نیکۍ پله یې بس الله وربرنا کړي. ټول حشرګاه به ورته عنایت کړي. دا یې څه کښېښوي. امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه را نقل کړي، وایي دی په سترګې نو د الله پیغمبره دا سړی څوک دی؟ دی ګوره نه پېژني. وایي الله دا څوک دی چې ښه سیرت دې ورکړی دی، ښه اخلاق دې ورکړي دي، ښه صورت دې ورکړی دی، ښه رنګ روغن دې ورکړی دی، او له ما سره دومره نیکي وکړې. ای الله دا راوښه. الله پیغمبر ورته وایي چې زه ستا هغه نبي یم چې په دنیا کې دې پر ما باندې درود وویلی. ووایه درود ووایه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. وایي دا هغه ستا درودونه چې په تنهایي کې دې پر ما باندې وایي. مخکې به موږ ستاسو درود ته خپل ټیم ورکوي، اوس هغه درود ټیم چا رسونی وي؟ خبرنامې رسونی، د درود هم رسو تاسو. واقعتا سهار به موږ ستاسو د قرآن وظیفه کول، اوس د سهار به لمانځه چې وخت اخبار ولا بیا هغه د ګیټو مخ ته اخبار راته غورځولي، په هغه اخبار باندې کېږي. و داسې پسته درې ته راورسېدو، له هغه عمل صالح مو کومه خواته ولاړ. وایي دا هغه ستا درود و چې تا د الله پر پیغمبر باندې ویلي وو. جانان صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ستا تحفه نه ضایع کوي چې تا ورسولي، نه ضایع کوي، هغه یې در پټه کړي. الله دې موږ تاسو هغه انسانان جوړ کړي د الله پر پیغمبر باندې درود په چا باندې وایي؟ په اخلاص باندې وایي. قرآن څه راته وایي؟ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الله وایي دا هغه انسانان دي خسروا أنفسهم چې ظلم یې کړي د خپل ځان سره، تاوان یې رسولي و خپل ځان ته. خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الله وایي دا به همیشه په جهنم کې الله دې مصطفی نه راکړي. همیشه جهنم د چا دپاره وي؟ د کفارو دپاره وي. مراد دلته که چیرې کافر خو همیشه جهنم به وي، او که چیرې مسلمان و الله دې مصطفی نه راکړي بیا به نهایته ډېر وخت په چا کې په جهنم کې. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار. تلفح د قرآن یو عجیب اصطلاح دی، عجیب توري وایي. سبحان الله. تاسو دا شی لیدلی یو هغه چې اور ته نږدې ونیسي ویش په دې ښکاره شي، لیدلی مو دي که نه؟ بل هغه دی چې د اوره څخه لږ لرې په دا اور باندې خوړینکي په اتوس باندې، تاسو لیدلی په دا اتوس باندې بالفعل دغه شي ته وایي چې دا د مخ د انسان الله دې مصطفی نه راکړي، یا بدن د انسان په دا اتوس باندې راوچوړېږي، لاندې راچوړسي. وهم فيها کالحون. او دی به د جهنم کې کالح وي. کالح بیا هغه ته ویل کېږي چې دا د انسان مخ دومره قدر وچ کلک شي چې زیاته نومې پکښې چې لکه ژوندی مثال امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه همدغه شانته تفسیر روح البیان، همدغه راکړه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر ابن کثیر کې فرمایي، وایي کالح و چاته وایي چې دغه دی چې د انسان دغه لوړه شونډه چې کومه ده دا تندي ته ورسېږي او دا لاندې شونډې و ځیګر ته راورسېږي. ژوندی مثال یې راکوي، وایي لکه د پسه سر چې وار وایي تېرېدلي هغه غاښونه یې داسې سره معلوم شي او شونډان یې لوړ کښته ولاړ شي. وایي د انسانانو سزا به دا وي. څه به وایي؟ قرآن کریم فرمایي چې کوم وخت پر دغه انسانانو باندې دا عذاب شروع وي، ملایکه به پوښتنه کوي ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي الله وإنه ما آياتنا تتلى عليكم. آیا قرآن تاسو ته نه ویل کېدی؟ زما د حبیب احکام تاسو ته نه ویل کېدل؟ شریعت تاسو ته نه راتلی؟ تاسو په دې نه وس خبر؟ ألم تكن تتلى عليكم آياتي. آیا زما آیاتونه تاسو ته نه تلاوت کېدل؟ نه مو ویل؟ موږ قرآن اورو چې نه اورو؟ دی مسجد نسته، دی محراب نسته، دی منبر نسته، داسې کور نسته چې د قرآن اوازونه نه جنډاوځي. یا نه به پوهېږو
چې کوم وخت بیا په پوه سو یاره دا یې ملایان راته ګران دي کچه خبر مو ده یار ملایان یو خو د جهنم ورته د آخرت ورځ سخته کړې ما پوښتنه وکړله هلته فلانی مولوي صاحب هغه راته وویل دونه کیسه نسته لکه دا ملایان څه غږي د هغو نه کیسه والله ستا هغه فلانی مولوي صاحب پوښتلی نه دي هغه مولوي صاحب چې تا پوښتلی هغه کمونیسټۍ تا پوښتلی هغه تا کمونیسټۍ پوښتلی دی چې عقیده یې د کمونیسټیت و آخرت کې ډېر شان شته ډېره پوښتنې شته او د خاطر سخت عذاب الله جل وعلا او انسانانو کې چینې مومي او چې د آخرت منکر شي یو هغه دی چې آخرت ته خو منکر نه یم خو عذاب یې نه منم یو سوال یو هغه دی چې له سر د آخرت منکر یم دوه سوال درېیمه ده چې آخرت هم شته خو عذاب هم شته دونه ډېر نه دي درېیم سوال معلوم سړی د اسلام ووځي روح کار خلاص په بلکې ګناه کبیره الله تعالی فرمایي الم تکن آیاتی تتلا علیکم آیانو پر تاسو باندې الم تکن آیانو آیاتی آیاتن ازما تتلا علیکم چې تلاوت کېدل به پر تاسو باندې فکنتم بها تکذبون تاسو د قرآن آیاتونه نه منل تاسو چې دا ملایان د ځانه وایي یا به تاسو ویل چې هذا اساطیر الاولین دا پخوانۍ خبرې اوس یې راته رانوي کړي دي اوس نو د ځانه راته ګډ دي دین راته ګرانوي څه به ورته وایي جهنمیان دا هر څوک چې نن د قرآن په قول نه کوي چې هر څوک خوا یې هغه مولوي صاحب وي خوا یې هغه حضرت صاحب وي خوا یې هغه ملک صاحب وي خوا یې هغه مجاهد صاحب وي خوا یې پیر صاحب وي خوا یې حافظ صاحب وي چې هر صاحب وي د قرآن خبره یې نه منلې پر ځان باندې نه عملي کول څه نارې به وي الله دې موږ ته پناه راکړي والله زه چاته دوه نارې یعنې لکه علماو ته تاسو خو هغه دې د قرآن وایه اوس وایه په معنا یې نه پوهېږو خو دا بېله خبر ده چې موږ هغه بانه هم در باندې ودرو هغه معنا یې هم درته وکړو په دغه ګډې سر به خلاص موږ خو له کلو ساعتې په معنا باندې هم پوهېږو په معنا یې هم خبره چې دې قرآن دغه معنا ده او بیا د دې نه ما څه که نه را معلومېدل سل تفسیر هم پر ګورو معنا یې هم تاته معلومه نو انې معنا را معلوموي انې نظر را معلوموي هر څه یې را معلوموي په لغت یې هم پوهېږو په ترکیب یې هم پوهېږو په معنا یې هم پوهېږو العیاذ بالله بیا ما عمل نه پکو ته وایي دا نه دي چې علي عمل کړي افرانۍ مولوي صاحب دې شله کړه مو سره د غټه چپانه د شله غټې غټې د لرګي تسبیح دي زر دانې تسبیح ورسره زره په اتر غوړي یا مولوي صاحب نه دی هغه عمل په کړی دي وروڼو په ژره باندې په کالو باندې په تسبو باندې په مچاو په چپانه باندې عمل نه دی الله پیغمبر فرمایي تقواونه ډېره دلته ده دلته ده الله څه دی په چپانه باندې مه خطا کېږي چې نن په دغه چپانه باندې په دغه چپنې په خاطر باندې ډېر خلک یهودیت ته بوتلل د دغه چپنې په خاطر باندې د ډېرو خلکو عقیدې ورخرابې کړې د دغه چپنې او د دغه ژړې او د دغه کړې په خاطر باندې نن د نصرانیت لپاره خلک راجلبوي او د دغه په دغه ژړ او په دغه چپنه باندې نن ټول انسانان د یهودو او د نصاراو څخه ودرول جوړ روغ سړی دوی دوام تعویضونه ورته کاشي د الله څخه وشرمېږي د دې قرآن وشرمېږي او که به نه اصلاح کېږي الله جل وعلا دې خراب و خراب وکړي تاسو اوس کامل کوم علما چې نن د کفر دپاره اخته وي نن د یهودیت دپاره اخته وي نن د نصرانیت دپاره اخته وي یا به رای راست د هغو دپاره تبلیغ کوي او یا د هغو څخه خلق بیروي د هغو څخه خلق بیروي دی چې په دې پوه چې د چا ایمان کامل هغه د کفر نه بیریږي کامل ایمان والا د کفر بیریږي نو فاسي وایي کافر به څه وکړي څه کولی سي څه پوښتنه کوم دا اکشن سره ټوله دنیا زور سره څه به وکړي مرګ کولی شي که نه شي کولی چې د الله اراده نه وي سوې د پلار یې نه شي کولی د الله اراده نه وي سوې د پلار یې نه شي کولی او که زه وژل کېدلم په خپل وخت باندې به مرم تر وخت مې یو سکند مخکې د پلار پسې وژل امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه را نقل کوي وایي که د چا عقیده دا وه چې انسان په جهاد کې مري عقیده یې دا جوړه کړل چې انسان په جهاد کې مري یا د کفر سره مقابله کې وي دا انسان د اسلام وتلی تاسو نه صبر د زموږ ستاسو په ملکو کې چې دا نن پر دا کفارو باندې فدایان کېږي والله فدایان ژوندي وتلي فدایان ژوندي وتلي موټر بم څخه ژوندی الله خلاص کړی وخت نه یې راغلی بیا هېڅوک نه شي وژلی دا الله جل وعلا قبول کړي الله جل وعلا دي مزید و مؤمنان تغییرات ورپه نصیب کړي نو دغه علما به نارې وایي چې نن د یهودیت دپاره تبلیغ کړي یا نن خالص اور خالص
خالص اور خالص. زه خو په دې خبر یم، ما خو نشي خطا کولی. تی قرآن خو نه یاست خبر. ولاړ چې پر جلسه باندې پر سټیج باندې ګاډي دا هم کلمه وایي هغه هم کلمه وایي. څونه بې غیرت انسان دی. په کلمه سړی مسلمان کېږي. دا اوس مې درته زه ولاړه کلمه ووایه که نه برابر نه مسلمان کېږي. دا اذان کوي هغه اذان کوي. په اذان سړی مسلمان کېږي. چا وایي چې په اذان سړی مسلمان کېږي؟ په لمانځه سړی مسلمان کېږي. په کلمه سړی مسلمان کېږي. سړی په عقیده مسلمان کېږي. عقیده بددېږي. د دې نو مرګ کله روا دی؟ ظالمه د خدای ستا و کور ته چې یو څوک در ولوېږي مسلمان دی بلکې مولوي صاحب دی د هغه یې سړی دی لکه دا ځان ته چې ګور د هغه د چپانه و لکړه و هر څه یې ستا غوندې دي. مولوي صاحب هم دی مولانا صاحب هم دی. خو ستا و کور ته ولېدل ستا په ناموس باندې اخبر دي ته څه ورسره کوې؟ وژنې یې وکړه هلته ورته کښېنې سبحان الله ورته وایه چې دا خو مسلمان دی کلمه وایي خطبې بعد مې برته د کور لږ سوس ښه دی. دی چې وایي د کلمې والا مرګ نه دی روا. چا ویل چې د کلمې والا مرګ نه دی روا؟ چا ویل چې د لمونځګزاره مرګ نه؟ والله شیخ صاحب دې کور ته د شپې در ولوېږي. شیخ صاحب دې کور ته د شپې در ولوېږي چې په زرګونو نه په لکونو مریدانو شاګردان ولري مرګ درته روا. امریکایي خو مه شوره چې ستا کور در لوېږي. اربکۍ خو مه شوره چې ستا کور در لوېږي. د هغه انسانان به کومې چیغې وایي؟ ربنا دا پوښتنه الله جل وعلا چې دا پوښتنه چې نه وایي چې آیا زما آیاتونه نه درته ویل کېدل؟ دوی څه ورته وایي؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا ای رب زموږ غلبت علينا شقوتنا، ای الله پر موږ باندې د خپلې بدبختي غلبه کړې وه چې بدبخته جوړ سوي وو. وكنا قوما ضالين، او موږ وو هغه قوم چې ضالین ګمراهانو. دلته خو به خالي جهنمیان امیان نه یاد کړي. خالي امیانیان دوی کې خدا راته وایي یا چار چا بد عمل کړی هغه دي که زه یم که ته یې که ابل دي که حضرت صاحب دي که پیر صاحب چار څوک او دا هر یوه به دا فریاد دي. دا فریاد بیا یې وایي د امیانو نه نه امیانو کې دا وایي چې دا خو نو زموږ د عربي نه ده زده. دا به بیا ملایان دا چغې وایي یا والله تاسو بیا هم وایي موږ بیا مو ګناهکار وو. الله دې پناه راکړي. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اے الله پر موږ باندې غلبه کړو زموږ بدبختي زموږ شقاوت زموږ عداوت چې د اسلام سره هم درلودي. وكنا قوما ضالين، او موږ هغه قوم چې ګمراهانو لاره مو ورکه کړې وه. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أي رب زموږ أخرجنا منها، أي الله اسمه دا جهنم وساته، يا الله اسمه دا جهنم وباسه. فإن عدنا فإنا ظالمون. او که موږ بیا برته بیا دا کارونه وکړله بیا نو موږ ظالمانو. ته مو یو وارې و دنیا ته بوځه دا به داسې لمونځونه به کوو، ریا به نه یې پکښې کې، حجونه به کوو، ریا به نه یې پکښې کې، خیراتونه به کوو، ریا به نه یې پکښې کې. ښځې به وایي الله ته یې وایي ما دنیا ته بوځه بیا لنډ لستونې ولاکه جوړ کړه. مېړه بیا هم قرآنونه اخلي چې ای الله ته یې وایي ما دنیا ته بوځه بیا خپله مینه ولاکه د باندې مزینه ومعطره وباسم. دا ټول به بیا دغه چیغې وایي. مولوي صاحب بیا دغه وایي چې لا یې وارې د دنیا ته بوځه بیا والله که د کلیوالو له وفتم هره خبره چې حق هغه بوځه کوم یو وارې مې ورولله. بیا به داسې ملایي کوم خو خدایه مخکې مې د پیسو دپاره کوم وایي بیا الله ستا دپاره کوم. الله دې مصطفی نه راکړي. مجاهدین به بیا وایي الله ته مې ور دنیا ته بوځه بیا والله که د دغه ملکانو د دې خانانو څوک وساتم خیال وساتم زار وخوري خو په ټول کال کې یو ځلې درکې تېرې عیات کوې چې خیال ساتې زاستې څه په ټول کال کې یو ځلې درکې دا یوه ځلې نیولې حق نسي ورته ویلی. ستا خو باید ایمان مضبوط وای. ته خو د دین پاسبان یې. ته خو په تورو باندې د اسلام دپاره ولاړ یې. ته خو په تورو د قرآن دپاره ولاړ یې. ځکه په ژبه اخته یم. ستا غیرت خو باید تر ما زیات وای. خو نن ستا کور تر ما خراب دی زما کور تر تا خراب شي. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای الله یې ور موږ د جهنم وباسه. کوم بیا عود وکړي بیا نو موږ ظالمان. قرآن ورته فرمایي
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله ورته خوار ذلیل وسې خبرې مه کوئ، الله مې دا جواب وساتي. دا جواب دی نه چې اوس دستي ورکول کېږي، دوی به دا سناریو وایي چې خدای ومباسي زر کاله بعد بیا دا جواب ورته راځي، چا په خوله کې غږ مه لري. سناریو مو جوړې کړي، په دنیا کې مو دا جهنم غوښتي، دنیا کې د کفر تایید کوي، په دنیا کې د یهودو نصارا خوښول، په دنیا کې مو د الله د پیغمبر د سنت څخه خلک ګرځول، د الله د پیغمبر د شریعت مو خلک ګرځول، په یوه نامه و په بل نامه باندې مسلمانان خطا کول. ته وایې د الله مذهب بیا پاته شي چې نن زموږ ځوانه طبقه په سلفیت اخته کړي، دا به پاته شي؟ والله که پاته شي. یا زموږ ځوانه طبقه په بریلویت اخته کړي، یا کادانۍ جنې جوړوي، یا ممدودۍ جنې جوړوي، یا سلفي جنې جوړوي، یا وهابي جنې جوړوي، او یا پنجپیرۍ جنې جوړوي، یا بریلوۍ جنې جوړوي، دا به پاته شي؟ والله که پاته شي. هغه انسانان به دا ګمان شي الهي ته مو یو روباسي، بیا به موږ اهل سنت والجماعت والا یو. نن تاسو په خپلو اسلافو پسې بد وایاست، نن تاسو ځانونه د صحابه کرامو و مقام ته رسوئ، پروا نه لري سبا د دغه حال وي. وخت کم شو کنې پر دا موضوع به درته غږېدلی وای. دا نور آیتونه پاس شو، الله ورته خوار ذلله وسي. څو ورته وایي وروسته؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الله وی خبرې نه کوي، په دنیا کې زما خاص مخلوق و، په دنیا کې مې یو ټولۍ د مؤمنانو درلودل، یوه طبقه د زنانو وه، یوه طبقه د نرانو وه، یوه طبقه د عامو انسانانو چې هغو به دا نارې ویلې ربنا آمنا فاغفر لنا. ډېر انسانانو به دا ویل چې الهي زموږ ایمان دی، الله دې موږ تاسو دغه انسانان جوړ کړي. فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا بخشوي کې موږ ته وارحمنا وانت خیر الراحمین. الله وایي ډېر انسانان دا رقم وه چې په دنیا کې به زه غوښتلم، یا به زما حبیب غوښتی، شریعت به غوښتی، اسلام به غوښتی، زنانه و ستر به غوښتی، غټه جامه به غوښتل، یو انسان به حلال کاروبار به غوښتی، د حرام به نه په ګډول، خمار به نه په ګډوي، سود به نه په ګډوي، بیه فاسده چې دغه ګټ پاسنو دا بلا او بتر سرخرڅي دا به نه په ګډول. تی به ورته وویله سم به مو ووایي یقینا ما دا د بازار کار کړی دی، ما څه کړی دی؟ دا د بازار کار ما کړی دی. دا د ګټ پاس دی پېژنې؟ ډېر خلک یې نه پېژني، زه به در وښیم. دا ګټ پاس دا رقم دی، یو پرچې ده پرې لیکلي دي 50 پارسله، یا دنیا ده یا زیره ده یا کشمش دی یا هره بلا دی، خو تقریبا ډېر ځله په دا زراعت ته پر مخ زراعت څوک وي ولې دغه بازار ګرم وي ترک دا ګټ پاس وي، بس دلته پرچې لیکل سوي 50 بورې څوک زره، دا 50 بورې زره 50 پر تا خرڅه کړې ده، 50 پر بل خرڅ د 1 کروڑ سودا وي، 2 کروڑ سودا وي، کې د 10 کروڑ سودا وي. دلته په زراعت په دکان کې د ګودام کې دغه ستا قرآن وایي که پارسل لري، پر ما یې خرڅه کړې 50 پارسل دی، پارسل هم نه لري. زه بیا راولاړېږم پر دی خرڅوم، دی پر بل خرڅي دغه ګټ پاس خرڅلا نه ما لیدلې ده نه ده لیدلې ده نه د قرآن دغه مالک وایي که هغه لیدلې ولې خو نه لري څه ځای ووینو. دا ګټ پاس دا د بیې فاسد د قبیلې دی، علما ټول وایي دا د چا د قبیلې دی؟ د سود د قبیلې دی. باید فاسد زموږ هدایه مو وایي دا د چا د قبیلې د سود د قبیلې دی. یا لوی سړی وي، خټ سړی وي، ښه صفي سړی وي، سبحان الله زه والله تاریان چې په دین نه دي خبر کې دا پیسې خوشي. دا یو عجبه درته کوم تی وګور لوی سړی په دا اختر کې بیا ډېر خلکو په دا دکانونو کې خمارونه وکړل. بشیر به وړي د دکانونو کې درې کینې ډېر خلکو خمارونه وکړه، ته وارد په دا نه اخته اوس به در وښیم دوم تا به هم دغه دنده کړي څنګه دي خمار. زه به اوس در وښیم دا لاټریانې نه دي چې راوړي، والله یا خمار دي یا سود. دا لاټري پېژنې؟ نه پېژنې لاټري، انې دا دکانونو کې راوړي، څوک یې پر پیور کړي، څوک یې پنجور کړي. مخکې هم درته ویله چې کوم کسانو زما خبرې اورېدلې الحمدلله هغې اوس نه راوړي. یا په روپۍ باندې دی خمار په یوه روپۍ کېږي که نه کېږي؟ ته یې راته ووایه جواب راکړه. نو په 1000 روپۍ هم کېږي، په 10 لکه هم کېږي. زه چې غریب یم د 1 روپۍ دا کوم هغه ملک صاحب چې خان دی ډېرې پیسې لري هغه یې د 100 لکو دا کې خلاص. هم خمار شو هم سود شو. خمار هغه وخت دی چې زه راولاړېږم روپۍ ورکړمه د اخوا ته خالي نمبر او یو شی نه یې پټ شي، خمار شو، پیسې مې فالتو ولاړې. او که د اخوا ما روپۍ ورکړې او پنجه یې راته راوکړې سود شو، بس دا اخلاص.
اوس نو په 1 روپۍ باندې هم سود راځي، په 2 روپۍ هم سود راځي، په 10 روپۍ هم سود راځي، په 50 روپۍ هم سود راځي. سود خو نو دی نه وي چې بس نو پر میزان چوک به ولاړ سودخور، نو بس سودخور زنده‌باد، سودخور مرده‌باد. دا نه دي، د سودخور دغه سودخور دا شی کې غټ رانیسي، دواړه ګناهکار دي. شی واوره، دکاندار هم ګناهکار دي چې دا کوم کوي جناني دواړه په ګناه اخته دي. په عام طور د دکاندارانو په دا کوچني سود کې دا کوچني سپاره ملګري، دا کوچنیان دي، دا کوچني واړه واړه سپاره دي. د دې وړو وړو د بیا ګناه نشته، دکاندار خپل ځان تاواني کوي. د وړو وړو څوک نشته، ګناه نشته، کوچني الله د ګناه خلاص کړي دي. که بابا ورته سلاب دي ولا زوی ما ته راوړه، د دې عجبه خوند دي. وایي خدای ما ته یو شی راووتي، موټر راووتي، پلانا راووتي. پام پر کړی که نه؟ دا ټول په چا کې شمار دي، په سود کې شمار. نو چې حکم صاحب نه کوئ چې اوس خو دوی په لاټرۍ اخته دي، پیسې دي ګټلې دي، دوی په سود اخته دي، پیسې یې ګټلې دي، دوی د یهودو او د نصاراو په خدمت اخته دي، اربکیان شوي دي، پیسې یې ګټلې دي. بله ښځه ده د باندې بربنده راوتلې ده، عیش او عشرته کړې دي. هغه ښځه وه، دغه پټ شي د پې غرور کوي. دا دکاندار چې لاټرۍ والا او یا دغه نور بلاو بتر کوي، یا د ټکان مکان په دغو باندې اخته وي، دا بیا وه بل دکاندار ته پې غرور کوي، ما خو نو دی ګراکسه ما پر کړي، ما ګراک زیات ولا که وار را باندې کېږي، بل ته پې غور وکړي، بل بیا لاټرۍ نه دي راوړي. او کوچنیان چې بیا دي یقینا شیطان یې هغه خواته بیا وسیله ور عادت کړي، وسیله څه کوي ور عادت کړي، دغه سړیان په اخته وي، د دا کوچنیان په دغه کوچنیوالي په لاټرۍ په دا بلو بتر اخته کوي چې غټ به په خپله خمار کوي، په خپله سم د خماریان جوړ هغه و هغه ته پې غور ورکړي. او یو څوک دی مسجد ته راځي، هغه چې مسجد ته راځي بل هو ته بیا ټولو صوفي دا رقم کاروبار نه کېږي. مولوي صاحب داسې کاروبار نه کېږي لکه داسې چې کوي، دا به ګیس پاس کې رانیسي، ته بیا د هر وارې پړی کوي، او د هر وارې وزن دا ستا ګټه څه شوه؟ دا پې غرونه ګوري که نه ګوري؟ دا به یقینا الله وایي هغه انسانانو چې پر ما باندې ایمان و، په ورځ د آخرت ایمان و، له ما څه بېرېدل، هغو به ځانونه له دې څخه ساتل، دوی به ورته ګډ وه. څه به ورته ویل؟ څه به ورته ویل؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. الله ورته فرمایي فاتخذتم سخريا، الله وایي تاسو هغه د خپل ځان دپاره مسخرهچان بللي وو. نه به یې خبر وکړي، ولا نن خو بیا وایي دا زموږ د مسجد څخه یو 15 طالبان روان شول، موږ د مسجد ته هم مولوي صاحب د مسجد بل 15 روپۍ راغلي، بس ولا شي 2 نفر ولا موږ بل سرجات راغلی دي. الله جل وعلا دې له تاسو څخه قبول کړي. دا 1 روپۍ ضایع نه ځي، ستاسو ته یقینا 1 روپۍ ضایع نه ځي. الحمدلله زموږ په مسجد کې 50 نفره طالبان دي چې یو طالب کتاب دا بلغت وګوري، تاسو ته الله اجر درکړي. او هغه بیا دغه سکون د زامن نه دي، هغه بیا تر بله رسي، هغه بیا تر بله رسي، هغه بیا تر بله رسي. دا ټول خیر باندې تاسو ورسره شریکان یاست. زما وجیر ته والله بالله که 1 روپۍ لاره شي، او نه مې دې په خدای قسم که د کلیوال جیب ته ورځي، دا سپي ښځله تولیدوي، او نه د ستاسو پیسه پر بله باندې نه ځي. وایه چې د الله دپاره احسان ورسره وکړي، الله دې له تاسو سره احسان وکړي. فکر راکړه الله ورته فرمایي فاتخذتهم سخریا، الله وایي تاسو د خپل ځان دپاره مسخرهچان جوړ کړي وه. نه به یې خبر و د فلاني اکا زوی خو هم تللي دي، والله زه امریکا ماتوي، پام پر کړي که نه وخاندي، دی امریکا ماتوي. هغه چې راشي څنګه څه دلته یې وو، سبحان الله، اوس یې بیا نوم اخیستی و، غیبت به مې کړی وای. اوس یې الله معافي ورته وایي چې طالب به راغلی، تللي امریکا دې ما ته ول ته راړه وګوره څو غوږونه دې په جیب کې راوړي، امریکایانو غوږونه دا یو سن په وهي. فاتخذتهم سخریا، تاسو به په دې باندې مسخرې کولې. مکه وي دا انسانان والله ستړي دي، قسم په الله ستړي دي. او هغه انسانان دي الله جل وعلا وساتي چې نن پر دوی باندې پوښتنه کړي، یا د دوی پر بچانو پوښتنه کړي، یا د بندیانو پر بچانو پوښتنه کړي. الله دې آباد کړي تاسو بچان. الله فرمایي فاتخذتم سخریا حتى انسوکم ذکری، تر هغو چې بیا تاسو دا رقم شوله چې بیا مو الله وایي زه مو بلکل هېر کړم. والله نن د دې انسانانو څوک هېر دي؟ الله هېر. ما دې ته تېره جمعه نه ویل مال د مجاهد چې پوښتنه وکړه له غزنۍ مو څنګه ونیول؟ د الله په بدن مو ونیول. د اربکیان چې پوښتنه وکړه له غزنۍ مې ولې درڅه ونیول؟ والله امریکې تیارې نه راځي. دوی هم دا خبرونه نه اوري، چې اورم دا انشاءالله دی د زړه په ګلو اورم، څوک نه رالي. فاتخذتم دا د قرآن تور دی، الله وایي حتی تر هغو پورې انسوکم ذکري، بلکل مو زما یاد هېر شو. والله نن د ډېرو انسانانو د الله جل وعلا
یاد د ذهنه وتلی دی، الله قدرت یې د ذهنه وتلی دی. دغه جوړ شوی دی که دا نن ما کاروبار دکان ونه کړي، که مې د دا جماعت پر وخت باندې دکانداري بنده کړه ګراک ولاړې بیا به څه خورم؟ الله پیدا کړي رزق الله راکړي، رزق څوک راکوي؟ الله راکړي. وکنتم منه تضحکون، الله وایي تاسو پر دوی باندې خندل. انی جزیتهم اليوم بما صبروا وانهم هم الفائزون. الله وایي نن مې ودغه انسانانو ته بدلا ورکړل په سبب د هغه چې دا ستاسو ټولو خبرو جزا نیولې. وانهم هم الفائزون، الله وایي دغه انسانان څوک دي؟ وان صبروا انهم هم الفائزون، الله وایي دا انسانان کامیاب دي. الله دې موږ تاسو هغه کسان جوړ کړي چې خلک را باندې خاندي، تاسو اوسئ. دا به مه محسوسوئ چې نن یو څوک زما پر لنګوټه خاندي، یو څوک زما پر ژره خاندي، یو څوک زما پر کوروالا خاندي چې کالي یې غټ دي، یو څوک زما پر عقیده خاندي چې د امریکې څخه ډک کېږي، یو څوک زما پر کاروبار خاندي چې سود نه پکې، یو څوک زما پر جماعت خاندي چې خبرنامه ځینې پاکه ده. ټول ځانونه خندا ته ورکړي. الله دې موږ تاسو انسانان جوړ کړي چې په ورځ د آخرت وایي الله وایي دا ټولو خبرو ته صبر کړي وو، نن به تاسو کامیاب یاست. الله موږ د کامیابینو څخه جوړ کړي. والله جل وعلا دې په موږ تاسو باندې سنت نبی کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وپېژني. الله جل وعلا د شریعت په موږ وپېژني. الله دې د صحابه کرامو سنت په موږ تاسو وپېژني. خدای تعالی دې زموږ تاسو بچان د سلفیت د عقیدې وساتي تاسو چانه. الله دې یا نه سلفیان دې جوړي پر موږ باندې خپل دانو باندې کوم شک نشته چې خطا مو دي. یو هغه چې الله جل وعلا په امتحان راکړي خو الله دې موږ تاسو وساتي. والله دې زموږ تاسو بچان وساتي چې یا برلوي کېږي، یا سلفي کېږي، یا واپی کېږي، یا پنجپرې کېږي. الله دې اهل سنت والجماعت ولا جنجر کې تاسو وساتي. او کوم انسانان چې نن وایي چې موږ د قرآن لپاره اخته نن قرآن راپورته کوو، الله جل وعلا دغه انسانانو پر اهل سنت والجماعت پر عقیده باندې مضبوط قائد او قایم ولري. والله جل وعلا دې زموږ صفوف د مجاهدینو د دغه انسانانو څخه خالص کړي چې یا د قوم دپاره ولاړي یا د پیسو دپاره ولاړي. الله جل وعلا دغه انسانانو ته هدایت وکړي، او که به هدایت نه وي الله دې جن راوباسي. والله دې جن راوباسي. الله دې دا صفصفا کړي چې څوک د قومیت دپاره اخته یا د منصب د بادشاهي دپاره اخته. الله دې ټول هغه انسانان جوړ کړي چې موږ دا غواړو چې